یو هلک د هګیو د ډګي ټوکرۍ سره په سایکل روان و. ناڅاپه په لاره کې له یوې ډبرې سره ولګېد او له بایسکل سره یوځای ولوېد. ټولې هګۍ یې ماتې شوې. شاوخوا خلک راټول شول. لکه د معمول په څېر د خلکو لخوا وړیا مشورې پیل شوې. ولې دې احتیاط نه کوو؟ دا څه کار دی په داسې بې پروایۍ سره بایسکل چلول؟ یو زوړ سړی د خلکو منځ ته راغی. وضعیت یې ولید او ویې دا بیچاره هلک به اوس د دوکان د مالک تاوان ورکوي. ښه ده، زه به تر خپلې وسې مرسته وکړم، ده یې وویل، او هلک ته یې څه اندازه پیسې ورکړې. بیا یې خلکو ته مخ ور واړو او ویې خبرې او مشورې په رښتیا هم ضروري دي، ځکه انسان ته لارښوونه ورکوي او د بیا لویېدلو مخه نیولی شي. خو په داسې وخت کې رښتینی انسان دا دی چې له مشورې سره یوځای مرسته هم وشي. که څوک غلط شي یوازې ورته مه وایاست چې څه وکړئ او څه ونه کړئ، بلکې که وس یې لرئ عملاً ورسره په کار کې مرسته هم وکړئ. خلکو د زاړه سړي خبرې او کړنې په خاموشۍ سره واورېدې او پوه شول چې ښه مشوره یوازې خبرې نه دي، بلکې باید مرسته او عملي کار هم ورسره وشي.